د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ د کرنیزو چوپړتیاو امیر وایي چې د اسلامي امارت له لوري د ورکړل شوو هدایتونو پر اساس د اسلامي او انساني ارزښتونو ساتلو، د مشرانو د هدایتونو د پلي کولو، د ستونزو د حل او ټولنیز عدالت او برابري رامنځته کولو په برخه کې پراخې هلې ځلې پیل کړي دي. نوموړي همدارنګه په یاده ولسوالۍ کې د 10,000 جریبه کرنیزې ځمکې له پلټنې څخه د خبر ورکولو ترڅنګ وویل چې له دغه شمېر ځمکې څخه 4,800 جریبه ځمکه بیرته راګرځولې ده. تقریبا در سال 1402 به حدود 10,000 جریب زمین بازجویی قرار گرفته. از 10,000 جریب زمین 4,800 جریب زمینش استرداد شده که زیر کنترل امارت اسلامی قرار گرفته است. ښاغلي مبارز د دغې ولسوالۍ د کروندګرو په وړاندې د شته ستونزو په اړه هم خبرې وکړې او زیاته کړه سره له دې چې د کروندګرو د اساسي ستونزو د حل په موخه یې اغېزمن ګامونه پورته کړي دي، خو لا هم ګڼې ستونزې پاتې دي چې لا ډېرو هڅو ته اړتیا لري. توقع دهقانان خود زیاد است. از جمله توقعشان همین است که زمین ها لیزر شود، پاکاری کانال ها شود، برشان همین دفترهایی که تخم سویابین توزیع میکنه با وقت معین شود. د یادولو وړ ده چې شولګره د مزار شریف په 460 کیلومترۍ کې پرته ولسوالۍ ده چې 99 سلنه اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په یاده ولسوالۍ کې غنم، شولې، اوربشې، نخود او مۍ په پراخه کچه کرل کیږي.